منگستایو تو زمونگ یہ وطنا پا منگرانا منگستایو تو زمونگ یہ وطنا پا منگرانا ستا خاور مکرمہ نظران موتر شزانا نظران موتر شزانا اے خوگ پاکستان اے خوگ پاکستان اے خوگ پاکستان اے خوگ پاکستان ستا خاور غیرت مندہ اسی دن کی دین راندی اسی دن کی دین راندی اسی دن کی دین راندی ستا خاور غیرت مندہ اسی دن کی دین راندی اسی دن کی دین راندی اسی دن کی دین راندی۔ تعلیم ایک معاشرے میں کس قدر اہمیت رکھتی ہے؟ آج کل اگر ترقی یا انقلاب ممکن ہے تو وہ تعلیم ہی سے ممکن ہے۔ اس اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج گورنمنٹ ہائیر سیکنڈری سکول بائنہ میں سیکنڈ شفٹ ہونے پر ایک بہترین اور لاجواب تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ ہر پرد معزز دیدہ واضح دا پو جہانا واضح دا پو جہانا اے خوگ پاکستان اے خوگ پاکستان۔ پروگرام میں بطور مہمان خصوصی پنڈی ایڈیو جناب عبید اللہ خان، جناب رفیع اللہ صاحب، جناب نظام خان، جناب فضل منان صاحب، جناب نور الباری صاحب، بچوں کے والدین اور اس کے ساتھ ساتھ علاقے کی معزز عوام نے شرکت کی۔ اے خوگ پاکستان اے خوگ پاکستان منگستایو تو زمونگ یہ وطنا پا منگرانا ستا خاور مکرمہ نظران موتر شزانا نظران موتر شزانا اے خوگ پاکستان اے خوگ پاکستان اے خوگ پاکستان اے خوگ پاکستان مقصد دا آزاد دی لا الہ الا اللہ لا الہ۔ تقریب سے اسکول کے تربیت یافتہ بچوں نے بہترین نعت، تقاریر، ملی نغمے اور مزاحیہ خاکے پیش کر کے تقریب کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیا۔ اویا غریب بلا دی واخلم کسڑے وڑوی نزان پڑی صابوینا او یو دی غریب پیدا کرم خدایا او بل دی زما پا نصیب کی بیلچے او کشی پڑنا زندہ باد وطن تو ہمارے لیے روشنی کی کرن زندہ باد زندہ باد زندہ باد وطن زندہ باد وطن۔ تقریب میں سالانہ امتحان میں بہترین پوزیشن ہولڈر طلباء کرام کو توصیفی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ پرنسپل سمیت سٹاف ممبرز نے جناب عبید اللہ کو بھی ایوارڈ کا تحفہ پیش کیا۔ میں وطنا فکرنا میں وطنا ساہنا میں سوچنا او فکرنا میں وطنا فکرنا میں وطنا ستا مینا کی لگی شستا پا مینا کی قربانا ستا پا مینا کی قربانا اے خوگ پاکستان اے خوگ پاکستان اے خوگ پاکستان اے خوگ پاکستان منگستایو تو زمونگ یہ وطنا پا منگرانا وطنا پا منگرانا ستا خاور مکرمہ نظران موتر شزانا نظران موتر شزانا اے خوگ پاکستان اے خوگ پاکستان اے خوگ پاکستان اے خوگ پاکستان ستا غرونا ستا سندونا۔ تقریب سے مہمان خصوصی جناب ایڈیو عبید اللہ صاحب تقریر کرتے ہوئے پرنسپل جناب اعزاز الدین صاحب کی خدمات اور کاوشوں کو سراہا
اور گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول بینہ کے لیے آئی ٹیلپ کا اعلان کیا۔ پورا ٹیم یقیناً چې خپله ذمہ داري ډېر په احسن طریقې سره پوره کوي او دا سکول د شانګلې په هغه 45 نه بلکې 45 های سکولز او 8 سیکنډریانو کې یقیناً دا یو ځلنده ستاره ده۔ ما سره چې کله هم ستاسو دا پرنسپل صاحب اعزاز صاحب ملو شوی دی یا نور نیازیر صاحب دا استادان ټول سپیشل اعزاز ځکه وایم چې اعزاز ما سره په هر ویکند باندې میلاویږي او د هغه هره ورځ د هغه د خپل سکول حوالې سره خبرې کوي، کله یو مطالبه کله بله، خو خپل دا ټول ژوند یې ما په خیال دې سکول ته وقف کړی دی کوم دا په اخر کې رښتیا د آی ټي لیب خبره وکړه۔ آی ټي لیب د مخکې یو درخواست راکړی او زه چې دې پروګرام نه راتلم نو ما ځان شور کړ زه د دې سټیج نه ستاسو لپاره د آی ټي لیب اعلان کوم۔ تقریب سے رفیع اللہ صاحب اور دیگر معزز مہمانوں نے تقاریر کیے اور بچوں کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے پر زور دیا۔ یقینا تاسو کې ټیلنټ شته لکه نظام سی وی چې را مختلف دغه چې ایجوکیشن فلسفر او د ایجوکیشن تاریخ مختلف کار سره کړی دی، خو د ټولو نه ټول داري چې را په یو ماشوم کې کوم ټیلنټ وي په هغه کې کوم صلاحیت وي هغه وبارول هغه پالش کول او هغه سوسایټي معاشرې له ورکول چې هغه د معاشرې په کار باندې راشي، دا د ټولو نه ټول دی۔ تقریب کے آخر میں پنڈی اے ڈی او جناب عبید اللہ صاحب ساتھیوں کے ساتھ اپنے دستے مبارک سے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول کے سیکنڈ شفٹ کا افتتاح کیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شانگلہ کے تعلیمی نظام کو بہتر بنانے کی یقین دہانی کرائی۔ کوشش دا دی چې فی الحال هم کوم چې موجوده سټاف دی دا هایر کړی دی، کوشش دا دی که په دې علاقه کې داسې ماشومان وي چې هغوی سبجیکټ یي ماسټر دي او دغه ریلیونټ سبجیکټ ورسره وي، انشاءالله هغه به موږ هایر کوو دې لپاره او دا به انشاءالله کامیابي طرف ته رسوو۔ نو ټول ښه روان دي انشاءالله، حکومت ډېر ښه انشیټیو ده ځکه چې هغه بلډینګ هغه ټیچر کوم چې الریډي اویلیبل دی هغه یوټیلایز شو، هغه بلډینګ په استعمال کې راغی، ماسپښین وروسته دا بلډینګ هسې پروت دی، حکومت یو ښه سټپ اخیستی دی، انشاءالله دا به کامیابي طرف ته موږ ته دا حواله کړې ده د ماشومانو تربیت کول او د هغو تعلیمي او اخلاقي تربیت کول، موږ به حتی امکان خپل دا کوشش کوو د دې نه به نور هم زیاتوو، دا خو موږ دا ډېر زه وایم چې په نیم سټیټ کې هم نه یو، موږ به دا کوشش کوو چې موږ دا خپل سکول د دې نه نور هم زیات مخې ته بوځو، هغه په تعلیمي لحاظ سره د ماشومانو اخلاقي تربیت یا نور چې کوم دې سره تړلې خبرې زموږ به دا کوشش وي چې دا سکول به موږ مخې ته بوځو۔ دا هایر سیکنډري چې کوم سټارټ شوی دی زه د هغې لپاره هم د عبید صاحب یو ځل بیا شکریه ادا کوم، زموږ به دا کوشش وي چې دا هم موږ ډېر په ښه انداز سره وچلو، موږ سره کافي انرولمنټ شوی دی، 40 تعداد کې موږ سره ماشومان هلکان او جنکۍ داخل شوي دي، موږ کلاسز سټارټ کړي دي، نو زموږ به دا کوشش وي چې دا هم موږ په ښه انداز سره مخکې څنګه چې عبید الله صاحب دا ښه انیشیټیو د ګورنمنټ د دې پالیسي ده چې آوټ چلډرن چې څومره دي چې هغه موږ سکول ته راوړو، دغه کې زموږ هم ذمه واري کوي تاسو وایي چې نور سکولونه نه ده په کار نه، دا خو د حکومت په نیډ بیس باندې دا چې کوم ځای کې ضرورت یې د سیکنډ شفټ او هغه حوالې سره دوی سکولونه ورکړي دي او شکر الحمدلله زموږ سره د حکومت پالیسي ده، زموږ سره تکړه کسان شته، کوم پولیټیکل لیډرز دي زموږ یا فرض کړه افیسرز دي زموږ په دې علاقه کې چې کوم نیډ بیس څنګه چې دوی یاد کړل چې تیتوالان او ډېری باینا او مختلف نور داسې سکولونه دي چې د هغې له هایر سیکنډري سیکنډ شفټ لپاره هغوی یو کار دا دی چې موږ هم کمیونټي کې چې کوم خلک دي دا به داسې مدرسې دي چې خپل ماشومان راولي او په داخل کې دا پروګرام د حکومت د ښه پالیسي ده څنګه چې دوی چې تعلیمي ایمرجنسي ده موجوده ګورنمنټ په تعلیم باندې فوکس کړی دی چې د هغوی سره هم دوی کردار ادا کړو دا سیکنډ شفټ پروګرام چې افتتاحی تقریب کے بعد اسکول کے طالب العلموں اور اسکول سے فارغ طلباء جو آج کل یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں تقریب میں شریک تھے، ہمدم ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول بینہ کے ترقی پر خوشی کا اظہار کیا۔ چې هغه د خپل قبضې کې هغې سرکاري سکول نه
مطمئن نه یقینا موږ دومره مطمئن یو چې زموږ سکول ته به پرایویټ سکول نه واړه راځي زموږ دا هېڅ قسم نه په ذهن کې نشته چې موږ د دې سکول نه پرایویټ سکول ته لاړ شو زموږ سکول چې دا سرکاري سکول یې بل دلته خپل کور کلي کې 505 نمبر والی خوف پرپاټن سکول کې زه په دې باندې ډېر زیات خوشحاله یم او موږ ستاسو شکریه ده چې تاسو راغلئ او زموږ د پروګرام نه خبرونه کوئ شک نشته چې په دې کې استادانو محنت دی سره بیا د پرنسپل صاحب ډېر زیات محنت دی ټول استادان دي ټول قابلان استادان دي او پرنسپل صاحب په دې کې ډېر زیات لاس دی چې زه وګورم دې جمعې ته دې یخ ته وګورم او پرنسپل صاحب راتلو ته وګورم د ګرشان وخت پرنسپل صاحب راغلی چې موږ لا پاسېدلي نه یو پرنسپل صاحب په سکول کې یاست نو زموږ ټول استادان ډېر زیات محنت کوي ډېر زیات قابل استادان زه چې دا زموږ لپاره کېږي انشاءالله موږ به د ډېر زیات کوشش کوو او زموږ کوشش دا دی چې زموږ دا څومره سکولونه دي دا خپل اندازه شته دی چې دلته کې څومره فیسیلیټیز دي هغه نشته دی زموږ کوشش دا دی چې ماشومانو ته په ښې طریقې باندې او دوی چې کوم بهر ته کوم سټوډنټس دي چې موږ هلته کې سهولیاتو له وجې موږ چې هلته کې موږ ټیچر پرووایډ کړي لیب پرووایډ کړي زموږ دغه ټول فیسیلیټیز دلته سټوډنټ ته پرووایډ کړي دي لیب الحمدلله موږ سره ویل ډیولپ دی هغې سره د ټیچر موږ کوشش کوو کم دی چې څومره هغه کمې دی هغه ټیچر په خپل ځان باندې باټم راوستی نو هغه کمې تقریبا پوره شوی دی دا د هاي سیکنډري سکول په کلي دا ونو شو دا زموږ لپاره ډېر د فخر خبره ده ډېر سټوډنټانو ډېر ښکلي پرفارمنس وکړو تاسو نور سره پروګرام انوایټ کړو سره ډېر ښکلی پروګرام دی چې سر د ډېر مونږ میټریکولیټ مونږ وو چې د سکول فارغ شوي او هغه ټایم کې کوم اعزاز صاحب چې کوم دی هغه راغلی و او زبردست دی اوس چې کوم دی هغه چې زما خپل دومره امید نو کوم سټوډنټ چې کوم پارټیسپیشن وکړو انتهایي زیات آوټسټینډینګ پرفارمنس یې شو کړو او زه دلته ټول ټیم ته او زیات اسپیشلی اعزاز صاحب ٹیم کے ساتھ شفیع اللہ ہمدم ٹی وی بینا پورن ضلع شانگا